بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په دوام نن موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې ډسکاونټ ټو کسټمر موضوع باندې کسټمر پیمنټ ټرمز او سیل ټاکس باندې خبرې کوو. راځو کویک بوکس پروګرام ته. تقریبا په کسټمر مینو کې اکثره کمانډونه چې تاسو ګورئ چې موږ ته ډېر زیات پکارېږي هغه باندې موږ بحث کړی او تر کریټ کریډټ میمو یا ریفنډز پورې مونږ کار وکړو. که چیرې ستاسو په یاد وي مونږ چې کله کسټمر جوړوله د کسټمر د جوړولو په جریان کې یو موضوع باندې مونږ خبرې وکړې چې هغه ته کسټمر پیمنټ ټرمز ویل کېدله. هغه چیرته و؟ کله چې تاسو کسټمر سنټر ته راشئ یو کسټمر باندې ډبل کلیک وکړئ، پیمنټ سیټینګ ته راشئ، دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د پیمنټ ټرمز. اوس دا پیمنټ ټرمز چې موږ یو کسټمر ته اساین کو د هغه د ډسکاونټ موضوع څنګه پروسس کیږي. موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په درې شکل باندې کولی شو یو کسټمر ته ډسکاونټ په نظر کې ونیسو. یوه طریقه هم دا پیمنټ ټرمز دی چې د دې طریق نه موږ تاسو یو کسټمر ته ډسکاونټ په نظر کې ونیسو. بله طریقه یې پرایس لیول لیست دی که ستاسو په یاد وي، د دې ځینه هم کولی شو موږ یو کسټمر ته ډسکاونټ په نظر کې ونیسو. او بله طریقه یې آیټم لیست و که ستاسو په یاد وي چې دلته به موږ ډسکاونټ آیټم جوړوله. نو اوس په دې باندې موږ تاسو پریکټیکل کار کوو. په پرایس لیول لیست باندې موږ خبرې کړې وې، په دې باندې راځو په دغه پیمنټ ټرمز باندې خبرې کوو. نو زه داسې یو کسټمر باندې کلیک کوم چې هغه دپاره ما پرایس لیول لیست نه یي تعین کړی. نو راځم په دې باندې رایټ کلیک کوم، دا ایډیټ کوم، ګورم چې دلته خو ما پرایس لیول لیست نه دی تعین کړی، د دپاره پرایس لیول لیست نشته دی. که چیرې تاسو دلته متوجه شئ دې ته ما یو پیمنټ ټرمز انتخاب کړی چې کله دا کس دا مشتری زما څخه جنس اخلي نو هغه پیسې به ماته په 10 ورځو کې یا په یو میاشت کې پرداخت کوي. خو که چیرې په یو ورځ کې دا پیسې ماته پرداخت کړې 15% زه دې کس ته ډسکاونټ یا تخفیف ورکوم. دا ډسکاونټ چې دی دا کویک بوکس اټومیټیکلی خپله کالکولیټ کوي یا محاسبه کوي. څنګه؟ اوکې باندې مې کلیک وکړو، راغلم رایټ کلیک مې وکړو، دې ځینه ما دې ته یو انوایس جوړ کړو. چې شی مې جوړ کړو انوایس یا نیو ټرانزیکشن ته راغلم، دې ځینه مې یو انوایس ورته جوړ کړو. انوایس ورته د څه جوړوم؟ زه د یو سروس آیټم انوایس جوړوم. راغلم آیټم کوډ ته، دغه میسج چې ما ته راکوي دا مې کینسل کړو. آیټم کوډ کې مې یو سروس آیټم واغستو. کوم سروس آیټم مې واغستو؟ کویک بوکس د سټاپ کلاس. فکر وکړه چې ده ما ته 10 نفره معرفي کړو د ټریننګ دپاره. د یو کس نه مونږ او تاسو 3000 روپۍ اخلو، 10 کسه 10000 روپۍ شوي. دلته مغه پیمنټ ټرمز ما ته ښیي چې کوم مونږ د کسټمر دپاره اساین کړی. نو اوس باید دا کس ما ته 100 روپۍ راکړي، 10000 روپۍ راکړي. خو که چیرې دا کس ما ته د یو ورځ په جریان کې دا پیمنټ وکړي نن یا سبا کې، نو بیا 15% نور هم باید د دې پیسې څخه کمې شي. سیو ان کلوز باندې مې کلیک وکړو، 10000 روپۍ دا کس زما قرضداره شو. خو اوس کله چې زه راځم نیو ټرانزیکشن ته ریسیو پیمنټ کوم د دې کس څخه، نو ما ته وایي دا کس د ستا څخه 100 روپۍ قرضدار، 10000 روپۍ قرضداره دی. زه ورته بلکل دا 10000 روپۍ د ما ته راکړې. یا راغلی ما ته وایي چې زه تا سره حسابي کوم، او حسابي په کیش باندې کوي، نغد حسابي کوي رسه. نو اوس خو دلته ما ته 10000 روپۍ ښیي. خو که چیرې تاسو دلته متوجه شئ دلته موږ سره یو کمانډ دی په نوم ډسکاونټ ان کریډټس. دې باندې چې کله تاسو کلیک وکئ هغه پیمنټ ټرمز چې موږ د ده سره سیټ کړی یا تفاهم هم کړی هغه ما ته ښیي. ما ته وایي دغه کسټمر د ستا چې دی دې ته تا یو انوایس جوړ کړی دی، انوایس نمبر څو دی؟ 23 دی. د هماغه په اساس دا کس تا 10000 روپۍ قرضداره شوی دی.
او 10,000 روپۍ باید تا ته درکړي. خو دې کس سره تا یو پیمنټ ټرمز کړی و چې د هغه په اساس باندې دا کس 15% ډسکاونټ ته واجد شرایط کیږي او د هغه په اساس 1500 روپۍ ټوټل ډسکاونټ کیږي. دا کویک بکس خپله محاسبه کوي. نو ډسکاونټ یوز کې 1500 روپۍ دی، کریډټ یوز کې چې دی 0 دی او بیلنس ډو کې 28,500 روپۍ ماته ښیي. نو اوس د دې ډسکاونټ په اساس باید دا کس تاسو ته 28,500 روپۍ راکړي. زه ورته یم صحیح ده. کله چې موږ تاسو کسټمر ته ډسکاونټ ورکوو په کویک بوکس کې په چارټ اف اکاونټ کې باید موږ تاسو یو ایکسپنس اکاونټ ولرو او ټایپ باید ایکسپنس اوسي، نیم باید ډسکاونټ ټو کسټمر اوسي یا ډسکاونټ الاود. اوس ګورل د بد ډیبټس انتخاب شوی، دا غلط دی. دا باید موږ تاسو انتخاب نه کړو. دلته زه لازم ګورم چې ډسکاونټ ټو کسټمر په نامه باندې کوم هغه شته ایکسپنس اکاونټ ما سره شته که نشته دی. ډسکاونټ ټو کسټمر یا ډسکاونټ الاود شته دی، دا انتخابوم. کله چې وینډور موږ ته ډسکاونټ راکوي هغه ته ډسکاونټ ریسیو وایي. کله چې موږ کسټمر ته ډسکاونټ ورکوو هغه ته ډسکاونټ الاود ویل کېږي. دا چې دا کریډټ څه کار کوي په دې باندې خبرې کوو. ښه که چې په دې باندې موږ مخکې خبرې کړې وې خو خیر بیا هم پې کار کوو. د هغه نه وروسته ډن باندې کلیک کوم. نو اوس وګورل ته خپله یو بل کالم اضافه شو په نوم د ډسکاونټ. نو د هغه پیمنټ ټرمز په اساس باندې دا کس 1,500 روپۍ ډسکاونټ ته واجد شرایط شو. نو اوس باید دا کس ماته څو روپۍ پیمنټ وکړي؟ 28,500 روپۍ. زه ورته یم چې بالکل صحیح ده، مشکل نشته. ریفرنس نمبر کې زه هغه انوایس نمبر لیکم. انوایس نمبر څو؟ 23. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. نو اوس تاسو وګورئ د کس څخه ما پیسې ترلاسه کړې خو پوره 10,000 مې نه دي ترلاسه کړي، 28,500 روپۍ. هغه 1,500 روپۍ نور چې دی هغه زموږ ستاسو ډسکاونټ الاود و. هغه چېرته موږ ته ښیي؟ ریپورټ کې کمپني فاینانشل پرافټ اینډ لاس کې ماته ښیي. دلته څه چل کوم؟ دس منت انتخابوم. اوس دلته وګورئ ډسکاونټ الاود 2,090 روپۍ دی. ولې دې کې کوم بل چاته موږ ډسکاونټ ورکړی؟ په دې ډبل کلیک وکړئ. اخرین ډسکاونټ چې موږ ورکړی 1,500 روپۍ دی. د هغه څخه مخکې 150 بیا 440 روپۍ. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو په دې شکل باندې موږ تاسو پیمنټ ټرمز په کویک بوکس پروګرام کې پروسس کوو. البته که چیرې موږ تاسو کوم کسټمر ته کسټم پیمنټ ټرمز جوړ کړی. بل ډسکاونټ ټو کسټمر هغه ډسکاونټ دی چې موږ تاسو د آیټم لیست د طریق نه یو کسټمر ته ډسکاونټ ورکو. همدغه کسټمر زه اخلم، بیا رایټ کلیک کوم ورباندې، راځم دې دپاره انوایس جوړوم. یا انوایس جوړوم یا سل ریسیټ کوم. ورته سل ریسیټ څه مطلب؟ په نغدو باندې یو جنس په دې خرڅوم. په دې مې کلیک وکړو. دې کس ته ما کوم سروس وړاندې کړو؟ زه ورته یم چې یاره ما کویک بوکس ډیسکټاپ ټریننګ ورته وړاندې کړو. کوانټیټي کې مې د 10 په ځای 15 دا ځل ورسول. نو ټوټل اماونټ څو روپۍ شو؟ 15,000 روپۍ شو. نو دې کس ډېر زیات خواهش وکړه چې هلکه موږ ته لږ زره ډسکاونټ په نظر کې ونیسه، موږ 15 نفر استو. نو اوس که چیرې ته دته غواړې ډسکاونټ ورته ورکې، کولی شو هغه ډسکاونټ آیټم چې موږ تاسو مخکې په آیټم لیست کې جوړ کړی په نوم د ټوټل ډسکاونټ، چې دا په حقیقت کې ډسکاونټ دی کسټمر ته یا ډسکاونټ الاود دی. دلته موږ تاسو کولی شو هغه اماونټ یې ذکر کړو. د 15,000 افغانۍ څخه مجموعاً څومره ډسکاونټ ورکوې؟ 1000 افغانۍ م ډسکاونټ ورکړو. دا اټومیټیکلي څه کېږي؟ د دې څخه منفي کېږي. ګورئ ټوټل اماونټ 15,000 روپۍ و، 1000 ته کم څو پاتې کېږي؟ 14,000 روپۍ پاتې کېږي. نو هغه د پیمنټ میتود مې کیش ته واخیستو، سیو ان کلوز باندې مې کلیک وکړو. نو اوس وګورئ د دې حساب هر څه اوسه پورې کلیر دی موږ سره. دا ځل بیلنس ولې موږ ته ونښودو؟ په دې خاطر چې دا سل ریسیټ و. سل ریسیټ په دې معنی چې د نغدو معامله وه، د قرض نه وه. مخکې مې انوایس جوړول ځکه پیسې دلته راتللې، اوس انوایس نه دی. نو په دې شکل موږ کولی شو کسټمر ته مستقیم د آیټم د تاریخ نه هم ډسکاونټ الاو کړو ته چې دغه ډسکاونټ یا تخفیف څخه مستفید شي. دا ډسکاونټ بیا موږ کولی شو د فیصدي په اساس باندې هم تعین کړو. 5%، 3%، 10% ډسکاونټ ورکولی شو، مشکل نشته دی. بله خبره دا ده که چیرې ستاسو په یاد موږ په کویک بوکس پروګرام کې په سیل ټاکس باندې خبرې ونه کړې. سیل ټاکس کمانډ چې موږ سره په کسټمر مینو کې نشته، دلته هغه موږ سره په وینډور کې دی. دلته وګورئ سیل ټاکس کمانډ دی. موږ ویل چې دا د کسټمر سره بیا هلته موږ مطالعه کوو
ځکه د کسټمر مربوط کیږي. که چیرې ستاسو په یاد کله چې مونږ کسټمر ته انوایس جوړو هلته مونږ نه پوښتنه کوي چې دغه آیټم چې تاسو په ده باندې خرڅوئ دې باندې تاسو ټاکس چارج کوئ که نه چارج کوئ، ټاکسیبل دی که نن ټاکسیبل دی. بیا چې ټاکسیبل مونږ انتخاب کو بیا ورته فیصدي ذکر کوو. نو راځم په دې باندې عملي کار کوم تاسو ته. همدا کسټمر مې بیا انتخاب کو، په دې مې رایټ کلیک ورته دته انوایس جوړوم. زما څخه یو څه خدمات د واغستلو. کم خدمات یې واغستلو؟ آیټم کوډ ته راغلم. آیټم کوډ کې مې ورته ویل چې دا ځل ما دته د ټیډي ټریننګ ورکو. کوانټیټي کې مې ورته 15 دانې ورسولو. ټوټل اماونټ څو شو؟ 12,500 افغانۍ. خو دا ځل د نن ټاکسیبل په ځای باندې ټاکسیبل سلس انتخابوم. یعنې په دې معنا دا کوم عواید چې زه ترلاسه کوم، دا کوم فروشات چې زما دي، په دې باندې ټاکس هم مونږ چارج کوو. ټاکس چون د دولت حق دی، بیا زمونږ ستاسو هغه په پیبل اکاونټس کې چې سل ټاکس په نامه باندې دی هلته اضافه کیږي، بیا دا مونږ دولت ته کلیرنس د ده ورکوو. نو دلته اوس ټاکس انتخاب شو. اوس تاسو کولی شئ دې کې فیصدي ورته انتخاب کړئ چې 100% ټاکس تاسو په دې باندې چارج کوئ. دا د کم ځای نه جوړېږي؟ دا د آیټم لیست نه جوړېږي. مونږ تاسو په دې خبرې کړې وې. دا سل ټاکس 10% چې مونږ لیکلی دا مونږ په آیټم لیست کې جوړ کړی دی. نو راغلم دلته مې سل ټاکس 10% انتخاب کړو. ګورئ د دې ټوټل اماونټ 12,500 کېږي. که چیرې 10% ټاکس زه ورته محاسبه کړم دته 1250 روپۍ د 10% ټاکس کېږي. مجموعاً د کس څخه باید مونږ تاسو واخلو 14,250 روپۍ. په دې کې دا 1250 روپۍ چې دا د دولت حق دی او دا پیسې چیرته جمع کېږي؟ که چیرې تاسو لیست ته راشئ شارټ اف اکاونټ ته، دې کې مونږ سره یو کرنټ لایبلیټي اکاونټ دی. راشي کرنټ لایبلیټي اکاونټ سل ټاکس پیبل، هغه پیسې دلته جمع کېږي. اوس فعلا بیلنس چې شي 0 دی. مونږ او تاسو په حقیقت کې په دې باندې کار نه کوو. ولې کار نه کوو؟ ځکه په افغانستان کې مونږ او تاسو سل ټاکس نه لرو. په افغانستان کې مونږ او تاسو BRT ټاکس لرو. نو راځم څه چل کوم، د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم او یس ورته انتخابوم. سپیلنګ چیک دی دا مې اګنور کړو. اوس که چیرې تاسو وګورئ دا کس د 12,500 په ځای باندې 14,250 روپۍ زمونږ قرضدار شو. کله چې دا پیسې مونږ ترلاسه کړو 14,250 روپۍ، په دې خاطر چې په دې کې 1250 روپۍ د دولت حق دی او دا پیسې مونږ ترلاسه کړو، مونږ او تاسو 1250 روپۍ د دولت قرضداره کیږو. ځکه پیسې خو تاسو د دولت په نمایندګي واخیستلې، چې مو واخیستل دولت ته به ورکوئ که نه، دا باید په مالي سیستم کې تاسو ورسوئ. نو څه چل کوم، وروسته دا کس راغی روپۍ راوړلې ماته، په همدې رایټ کلیک کوم. دلته وګورئ مونږ سره بل کمانډ په نوم د ریسیو پیمنټس، په دې مې کلیک کوو. دې کس نه ما پیسې ترلاسه کړې. څومره پیسې دې ترلاسه کړې؟ همدا 14,250 روپۍ ورته بالکل 14,250 روپۍ مکمل ما ترلاسه کړې. د هغه نه وروسته دا پیمنټ میتود هم کیش انتخابوم. دا پیسې چېرته انتقالوي؟ ورته یم زه ان ډیپازټ فنډ ته دې لاړ شي، مشکل نشته. سیو ان کلوز مې کلیک کوو. نو دا حساب چې د ده بیلنس شو هغه 0 شو. پیسې مونږ ته راغلي. چېرته راغلي؟ ریپورټس ته راشه، کمپنی فاینانشل ته، بیلنس شیټ کې دلته راشه. دلته چې راغلي دې کې 10 منت انتخابوم. اوس تاسو راشئ لاندې وګورئ په ان ډیپازټ فنډ کې ما سره 2,11,840 روپۍ دي. په دې ډبل کلیک وکړئ. آخرین ټرانزیکشن به زموږ ستاسو د 100 روپۍ د 14,250. ګوره دونه پیسې دې ډیبټ شوي دي 2.5 لکه 50,000، خو آخرین پیسې چې دلته راغلي 3,14,250 روپۍ دي او دا هغه پیسې دي چې د څخه مونږه کریډټ کړي دي. دا جدا خبره ده. نو پیسې خو مونږه ترلاسه کړې، خو که چیرې تاسو راشئ چارټ اف اکاونټ کې پیبلز ته راشئ، لایبلیټي اکاونټ ته تاسو راشئ وګورئ دلته کرنټ لایبلیټي کې مونږ سره یو اکاونټ اضافه شوی سل ټاکس پیبل. ما ته وایي ته د فروشاتو د مالیاتو له بابته 1,250 روپۍ د دولت څخه قرضدار دی، دا باید دولت ته مونږ ورکړو. اوس د دې کلیرنس څنګه کیږي؟ کله چې په تا باندې مالیات جمع شو د روبې په آخر کې یا د میاشتې په آخر کې تل دولت سره د محاسبه وکړه، پیسې دې ورته ورکړې دولت ته،
باید سیستم کې هم دا تاسو څه کوي صفر کوي پاکې کوي. نو اوس ګوره سیستم کې ما سره شته که نه داسې چارټ اف اکاونټ ته وګوره سیل ټاکس پیبل کې ما سره پیسې شته که نشته لاندې راشي بلکل شته دي دا اوس وګورئ 1250 روپۍ دي. نو د دې د کلیر کولو یا پاکولو لپاره چېرته ځو وینډوز ته راځو. وینډوز مینو ته چې راغلی ګوره دلته موږ سره کمانډ دی په نوم د سیل ټاکس دې ځای کې یو کمانډ دی په نوم د پی سیل ټاکس. که چیرې غواړئ تاسو دغه مالیات پرداخت کړئ دولت ته یا تاسو دا پرداخت کړو او اوس حسابي کوئ یا سیستم کې غواړئ دا ورسوئ نو راځم چېرته پی سیل ټاکس باندې مې کلیک کړو. اول ما ته وایي د کوم اکاونټ څخه تاسو د ده پیمنټ کوئ دا پیسې ورکوئ. دې اکاونټ کې ما سره څومره پیسې دي 1,01,03,000 روپۍ دي. زه ورته څه چل کوم ای آی بي بانک افغاني اکاونټ مې انتخاب کړ. دې کې 2,22,000 روپۍ زه ورته دې نه مې ورکړې. چیک ډیټ کې کرنټ ډیټ ښیي دا اوسنی تاریخ هلته راځي. تر کم تاریخ پورې تاسو ته مونږه دغه سیل ټاکس چې تاسو باندې ډو دی چارج شوی هغه وښیم. زه ورته همداسې چل وکړئ. نن د اکتوبر 2 تاریخ دی د اکتوبر 19 تاریخ دی. دې تاریخه پورې ما ته ټول سیل ټاکس پیبل وښیه. دلته کلیک وکړئ تا ته وروره ته 1250 افغانۍ قرض لرې. اماونټ دې څومره دی 1250. دا به چاته پرداخت کړي ته ګورنمنټ ټاکس ډپارټمنټ ته. دا د څه شي په اساس محاسبه شوی د 10% سیل ټاکس آیټم په اساس باندې. زه ته هم صحیح دا پرداخت کوم. دا هم چې سلیکټ کړو کوم اکاونټ نه پرداخت کړی دې اکاونټ نه پرداخت کوم. د هغه نه وروسته اوکې کلیک کړه. اوکې چې کلیک کړه حساب څه شو صفر شو. اوس که چیرې تاسو راشئ چیرته ای آی بي بانک افغاني اکاونټ ته راشئ وګورئ دې کې پیسې کمې شوي دي. زه څه چل کوم د ده رجسټر ګورم په دې ډبل کلیک کوم چې رجسټر یې ما ته وښیي. آخرین پیسې چې موږ د دې څخه پیمنټ کړی 100 روپۍ دي. ګوره یو پیمنټ کالم دی یو ډیپازټ دی. ډیپازټ په دې معنا دې اکاونټ ته چې پیسې تاسو رالیږلي دي دې اکاونټ ته چې پیسې راغلي. پیمنټ په دې معنا چې د دې څخه تاسو بل چاته پیمنټ کړی اوسي هغه دلته ښیي. آخرین پیمنټ چې موږ کړی 1250 روپۍ دي که نه دي بلکل دي. مخکې 2,22,200 روپۍ وې دا چې ته کمې شوې 2,15,950 روپۍ پاتې شوې. نو په دې شکل تاسو به څه چل کوئ د مالیاتو حساب به کلیر کوئ. یو خو دا طریقه ده. دا طریقه هغه وخت موږ هغه کوو چې که چیرې موږ تاسو د دغه کمانډونو څخه استفاده وکړو. کوم کمانډ څخه کله چې کسټمر ته تاسو راشئ یو انوایس کسټمر ته جوړوئ صحیح ده. مثلا ما کریټ انوایس کلیک کړو. دلته ما یو آیټم انتخاب کړ. دې کې مثلا دا مې انتخاب کړ. دې کې چې تاسو ټاکسیبل انتخاب کړئ دا بیا کویک بوکس خپله محاسبه کوي. خو که چیرې تاسو د جورنال د طریقې نه یو ټرانزیکشن ریکارډ کړئ د هغه بیا څه رقم حساب کتاب دی په هغه باندې کار کوو. راځم څه چل کومه دا ټول صفحې چې کومې مې خلاص کړي دا بندوم. راځم چارټ اف اکاونټ ته. اوس فعلا د مالیاتو له بابته د سیل ټاکس له بابته موږ د دولت څخه قرضداره نه یو. حساب صفر دی. فکر وکړه چې ما یو څه عواید ترلاسه کړو. دولت ما ته ویل چې کله ته عواید ترلاسه کوې په مشتري باندې به 10% سیل ټاکس هم چارج کوئ تاسو. نو څه چل کوم راځم کمپنی مینو ته صحیح ده میک جنرال انټریز ته راغلم. دلته راغلم زه ورته یم چې زما اکاونټ ریسیول څه شو زیات شو. اکاونټ ریسیول زما زیات شو. ډایرکټ پیسې هم ترلاسه کولی شي. که په قرض اوسي اکاونټ ریسیول زیاتېږي که په نغد اوسي ډایرکټ پیسې زیاتېږي. زه فکر وکړم ما په قرض باندې یو چاته خدمات وړاندې کړو. خدمات زما کېدله د 1,00,000 روپیو خو ده باندې ما چارج کړو 1,10,000 روپۍ. ولې 10% چې وشو سیل ټاکس شو زمونږ او ستاسو. ښه دا 10,000 روپۍ سیل ټاکس دی او 1,00,000 روپۍ ستاسو هغه خدمات دي چې تاسو دته وړاندې کړي. دا به تاسو دلته مشخص کړئ. زه راځم اکاونټ ریسیبل مې ډیبټ کو. خپل ریوینیوز یا انکم اکاونټ دا کریډټ کوم. زه ورته یم چې د 1,00,000 روپو یا د 1,00,000 افغانۍ په ارزښت دوی د اتاقو څخه استفاده کړې ده. ښه دا 10,000 نور څه شی دي؟ دا 10,000 نور چې دي دا زمونږ ستاسو څه دي سیل ټاکس پیبل دی. سیل ټاکس پیبل دی. هر وخت چې په مونږ باندې د دولت مالیات زیات شي کریډټ کېږي که نه کریډټ کېږي؟ بلکل کریډټ کېږي. دا زمونږ ستاسو اکاونټ پیبل دی که نه دی؟ کرنټ لایبلیټي ده که نه ده؟ لایبلیټي چې زیاته شي کریډټ کېږي چې کمه شي ډیبټ کېږي. پیسې د دولت په ما زیاته شي ځکه مشتري ته ما
د 1,00,000 افغانۍ په ارزښت خدمات وړاندې کړي، د اتاق خدمات. ما د ده څخه واخیستلې 1,10,000 روپۍ. دا 10,000 د دولت حق دی. اوس څه چل کوو؟ اول تاسو کولی شئ دلته د کسټمر نوم انتخاب کړئ. دا پیسې په چا باندې چارج شوې؟ کسټمر نمبر 5 باندې، ځکه چې دا بیا هلته بیلنس کې اضافه شي د ده. او دې ځای کې تاسو ضرورت نشته که نوم انتخاب کې انتخاب نه کوي، خو سیل ټاکس پیبل کې کوشش وکړئ دغه د وینډور نوم انتخاب کړئ. کوم وینډور؟ ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ. دا پیسې موږ چاته ورکوو؟ دولت ته ورکوو که نه ورکوو؟ ګور دلته راغی، دا مې انتخاب کړو. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز کلیک کوم. میمو کې چې لیکي ولیکئ، که نه لیکئ مې لیکئ. سیو ان کلوز مې کلیک کړو. اوس تاسو راشئ وګورئ، مونږ او تاسو د دولت څخه د 10,000 افغانیو په ارزښت د سیل ټاکس پیبل له طریقه قرضداره شو. دا پیسې باید مونږ دولت ته ورکړو. ولې؟ ځکه مشتري څخه تا دا پیسې واخیستلې، جب کې دا اچولي، او دا حق د دولت دی. صحیح، د پیسې تا واخیستلې، باید دولت ته دا مونږ پرداخت کړو. نو اوس چې کله دا ته پرداخت کوې، هم دې ځینه کولی شو چې مونږ د جورنال د طریق هم دا پرداخت کړو، مشکل نشته. جورنال ته راغلمه، په 19 باندې پیسې مونږ واخیستلې، په 20 باندې پیسې بیرته پرداخت کوو. بل ځل که ستاسو په یاد وي ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ کریډټ شوی او زیات شو په مونږ باندې، زمونږ قرضه زیاته شوه. اوس چې دا پیسې ما دولت ته ورکړې کمه شوه، نو چې لایبیلیټي کمیږي باید دا ډیبټ شي. نو زه څه چل کوم؟ لازم لیکم سیل ټاکس پیبل، دا ډیبټ شو. 100 روپۍ، 10,000 روپۍ. د کوم ځای نه دې دا پیسې ورکړې؟ یاره ما دا د EIB بانک څخه ورکړې. صحیح ده. دلته بیا تاسو کولی شئ هغه د ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ نوم نه دی، هغه تاسو انتخاب کړئ. کوم ځای کې دی؟ ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ دا دی. دې ځای کې ضرورت نشته چې تاسو انتخاب کړئ. د هغه نه وروسته بیا مې سیو ان کلوز باندې کلیک کړو. اوس سیل ټاکس پیبل 100 روپۍ شوې، 0 شوې. بله خبره دا ده که چیرې موږ تاسو داسې کار وکړو چې سیل ټاکس چارج کو په مشتري باندې د انوایس د طریق نه او پی کو د دې طریق نه، بیا د هغه حساب دلته نه کلیر کیږي. نو که چیرې تاسو سیل ټاکس د انوایس د طریق نه چارج کو او دې طریق نه پی کې مشکل نه لري، خو که چیرې چارج دې طریق نه کوي او پی کوي د جورنال د طریق نه، بیا هلته تاسو دوباره ښي ده. خو که ټول کار موږ تاسو د همدغه جورنال د طریق نه وکړو، هم چارج کو هم یې بیرته پی کو، بیا مشکل نه لري. څنګه؟ اوس که چیرې زه راشم دلته ګوره وینډور ته، سیل ټاکس ته راشم، پی سیل ټاکس ته، دې ځای کې څه چل وکړم؟ دغه ډیټ د اکتوبر 19 انتخاب کړم، نن تاریخ. نو ګوره ما ته بیلنس 0 ښیي، ما ته وایي تر دې تاریخه پورې ته د چا نه قرضداره نه یې. خو که چیرې داسې چل وکړم، ښه صحیح متوجه شئ، راغلم چېرته؟ کسټمر ته، کریټ انوایس ته راغلم. زه وایم بیا یو انوایس جوړوم. چاته انوایس جوړوې؟ دا ځل انوایس دغه کس ته جوړوم. د چی شي انوایس جوړوې؟ زه ورته وایم چې همدغه د پیشتري کلاس دی، د دې انوایس جوړوم. 100 روپۍ د ده قیمت 2,000 افغانۍ دی. زه ورته دا ټاکسیبل دی، ټاکسیبل دی. 100% ټاکس چارج کوې؟ ورته 10% په د ټاکس چارج کوم، 200 نور په دې زیاته شوې. دا کس باید ما ته 2,200 روپۍ راکړي. سیو ان کلوز مې کلیک کړو، یس مې انتخاب کړو. اوس 200 روپۍ موږ تاسو د دولت څخه قرضدار استو. ولې؟ د دغه ټاکس له بابته. ګوره سیل ټاکس 200 روپۍ اضافه شو. کله چې موږ تاسو راشو د ده پیمنټ د دې ځای نه وکړو، اصلا قاعده دا د قانون دا چې موږ تاسو باید راشو وینډور ته، سیل ټاکس ته او پی سیل ټاکس باندې کلیک وکړو. خو که چیرې د دې طریق نه موږ تاسو پیمنټ کوو، جورنال ته راغلمه، زه ورته وایم چېرې په 20 تاریخ باندې ما څه چل وکړو؟ پیمنټ مې وکړو. د چی شي پیمنټ وکړو؟ سیل ټاکس. مخکې سیل ټاکس زیات شو، کریډټ شو، اوس یې موږ کموو، پرداخت کوو، ډیبټ کیږي. لازم لیکم سیل ټاکس پیبل ډیبټ شو 100 روپۍ، 200 روپۍ. دا پیسې د کوم ځای نه ورکړئ؟ د EIB بانک څخه مې ورکړئ. دلته تاسو کولی شئ دغه ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ انتخاب کړئ. زموږ ستاسو کوم وینډور چې دی دا وګورئ، ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ، او لاندې م راغلم ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ مې انتخاب کړو. سیو ان کلوز مې کلیک کړو. حساب خو پاک شو، دلته 0 شو. خو که چیرې زه بیا راشم وینډور ته، سیل ټاکس ته راشم، پی سیل ټاکس ته، دلته بیا ما ته ښیي. ګورئ دې ځای کې تاریخ ما چې انتخاب کړو؟ د اکتوبر 20 مې انتخاب کړو. دلته ما ته پیسې ښیي. یو دفعه ټاکس جمع شوی دی، بیا منفي شوی دی. دا جمع هغه و چې انوایس د طریق نه ما جوړ کړو. منفي په دې معنا چې د میک جورنال انټریز د طریق نه دا پیسې موږ پروسس کړئ، کلیر هم کړئ. خو دلته یې ښیي، خو فرق نه کوي چې ښیي. مثبت د منفي سره څه کېږي؟ 0 کېږي که نه کېږي؟ بالکل 0 کېږي. دا هم سلیکټ کړه، دا هم سلیکټ کړه. ګوره بیلنس 100 روپۍ شو، 0 شو.
نو دلته فقط مشکل دا دی چې ښیي درته نور حساب یې پاکي اوکې کلیک کوي زمونږ ستاسو پیسې نه کمیږي فقط هغه مثبت د منفي سره څه کوو تبادله کوو په همدې شکل که چیرې تاسو راشئ چېرته وینډور ته وینډور کې سلټاکس کې بعضې نور کمانډونه دي مونږ سره منیج سلټاکس دی دغه کمانډونه چې تاسو ګورئ دا ټول د منیج سلټاکس کې راغلي دی مخکې مونږ پی سلټاکس وکړو که نه پی سلټاکس دلته هم شته هلته هم شته دې ځای کې په انفرادي شکل کمانډونه راوړي هلته ټول یو ځای راوستي دي بل که چیرې تاسو راشئ وګورئ adjust سلټاکس ډو دی نو په دې خاطر چې په دغه موضوع باندې تاسو ته په پریکټیکل او عملي شکل باندې کار وکړم نو دې دپاره زه راځم موږ سره یو بل کمپني فایل دی هغه خلاصوم په هغه کې تاسو ته په دې باندې کار کوم نو دا دی ما بل کمپني فایل خلاص کو راځم وینډوز مینو ته سلټاکس ته او adjust سلټاکس ډو باندې تاسو ته کار کوم خو دې نه مخکې چې په دې باندې تاسو ته کار وکړم غواړم دغه دوه ریپورټونه چې دي په دې باندې تاسو ته کار وکړم دا دوه کمانډ چې دي اولین کمانډ دی موږ سره په نوم د سلټاکس لایبلیټي که چیرې تاسو غواړئ په دې پوه شئ چې څومره سلټاکس په موږ باندې پیبل دی ریکارډ شوی دی او تر اوسه موږ پې کړی نه دی نو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته هغه معلومات درکوي دلته زه آل انتخابوم آل مې انتخاب کو نو ما ته وایي ګورئ ټوټل سیلز مکمل فروشات چې تاسو کړي دي 80,000 افغانۍ دي په دې 80,000 افغانۍ کې نن ټاکسیبل سیلز هغه فروشات یا هغه ریوینیو چې تاسو ترلاسه کړې ده فروشات هم چې کړي دي چې په هغه باندې مالیات نه دي وضع شوي هغه 50,000 دي په دې 80,000 کې 50,000 هغه فروشات دي سیلز دي ستاسو چې په هغه باندې تاسو مالیات نه دي وضع کړي دا نن ټاکسیبل سیلز دي او په همدې شکل 1,000 نور چې دي د 80,000 نه چې 50,000 کمې شي څو پاتې کېږي 1,000 دا ټاکسیبل سیلز دي او څومره ټاکس موږ په دې باندې اپلای کړی 10% ټاکس هم پرې اپلای کړی دی د دغه 1,000 افغانۍ فروشاتو نه سیلز نه 10% ټاکس چې موږ کلیک کړی هغه څومره کېږي 3,000 افغانۍ کېږي او دا موږ باندې سل ټاکس پیبل دي تر اوسه پورې موږ دا پی کړي نه دي یو خو دا معلومات موږ ته راکوي بله خبرداره که چیرې زه راشم چېرته وینډوز ته سل ټاکس ته راشم او سیلز ټاکس ریونیو سمري ته راشم په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته بیا زه آل انتخابوم نو ما ته د سل ټاکس هغه ریونیو چې ما ترلاسه کړی د هغه په باره کې معلومات راکوي ټول ریونیو چې کم فروشات چې مونږ کړي هغه مونږ سره تقریبا 80,000 دي په دې کې 1,000 ټاکسیبل دي او 50,000 نور چې دي نن ټاکسیبل دي دلته عمومي معلومات د ریونیو په باره کې مونږ ته راکوي چې د هماغه په بنا باندې کم تفتیش چې د سل ټاکس ډپارټمنټ نه راځي هغه ستا دا فروشات ګوري کم ټاکسیبل دي کم نن ټاکسیبل دي څومره ټاکس تاسو کلیک کړی د څومره پې کړی څومره نه دی پې کړی زه څه چل کوم دغه ټاکس چې 3,000 افغانۍ په مونږ باندې چارج شوي دا زه پې کوم څه کوم دا پې کوم نو راغلم چېرته وینډو ټاپس ته راغلم او سل ټاکس ته راغلم او پی سل ټاکس باندې کلیک کوم تر څو دغه مالیات چې په ما باندې چارج شوي دا څه کومه زه پې کوم نو اول خو چک ډیټ کې کرنټ ډیټ راځي او شو سل ټاکس ډیو ترو کې هم زه کرنټ ډیټ اخلم زه ورته چې د دغه تاریخ پورې زه څومره قرضداره یم ما ته دا حساب کتاب وښیه لاندې کلیک وکړئ ما ته وایي ته 3,000 افغانۍ قرضداره دا د کوم اکاونټ څخه پې کوئ تاسو زه ورته ما سره دا یو بانکي اکاونټ دی کابل بانک دی څخه پې کوم دا سلیکټ کړئ او د هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کړئ ښایي چې کله تاسو کلیک وکړو نو اوس تاسو راشئ چېرته وینډوز مینو ته سل ټاکس ته راشم سل ټاکس لایبلیټي ته راشئ تاسو او دلته آل انتخاب کړئ نو ګورئ هغه سل ټاکس پیبل زما څه شو 0 شو ټاکس کولیکټډ هماغه 3,000 دي مخکې دلته هم 3,000 خو اوس دپاره هغه مونږ څه کړې پیم کړې اوس راځو اصلي موضوع ته اصلي موضوع دا ده چې په نوم د adjust سل ټاکس ډو یادېږي کله کله داسې کېږي چې مونږ د خپل د مشتري څخه د کسټمر څخه 10% مالیات سل ټاکس کولیکټ کو په هغه باندې 10% سل ټاکس چارج کو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې هلکه دا مالیات چې مونږ په دې کسټمر چارج کړي دا خو کم دي دا باید 12% مونږ په دې باندې چارج کړي وای تاسو پوه شئ په خبره 100% 12% مونږ په دې باندې چارج کړي وای یا 10% مونږ چارج کړي دي دا باید کم مونږ چارج کړی وای 15% مونږ چارج کړی وای نو اوس خو مونږ نشو کولی چې 6 میاشتې بعد یا 7 میاشتې بعد هغه مشتري ته زنګ ووهو چې هلکه تا باندې مونږ مالیات کم چارج کړي دا پیسې راوړه بیرته یا مونږ زیات چارج کړي دا پیسې دې بیرته واخله
نو دا باید مونږ په کویک بوکس کې څه کو اډجسټ کو. که چیرې مونږ مالیات زیات چارج کړي نو هغه کم پیسې چې مونږ ته ریفنډ کیږي د دولت خواته نه د سیل ټاکس ډپارټمنټ نه هغه بیا مونږ دپاره انکم دی. د هغه دپاره بیا مونږ په چارټ اف اکاونټ کې یو انکم اکاونټ جوړو، ټایپ یې باید ادر انکم وي. چې شی اوسي ادر انکم اوسي. نوم چې هر څه تاسو ته ورکوئ، مثلا زه کولی شم ورته ولیکم چې انکم فرام اوور پیمنټ سیل ټاکس. انکم فرام اوور پیمنټ سیل ټاکس یعنی هغه وایي چې د اضافه سیل ټاکس د طریق نه مونږ ته ترلاسه شوي دي. او که چیرې مونږه پیسې کمې ورکړي اوسي، سیل ټاکس هم کم چارج کړی په کسټمر باندې 2% یا 3% پیسې په مونږ باندې اضافه چارج شي، بیا وروسته دولت مونږ نه غواړي. هغه مشتري سره کار نه لري، ما سره حساب کوي. ما ته وایي تا باید د باندې 12% چارج کړی او تا 10% چارج کړی. نو دغه پیسې چې دي اوس مونږ دپاره دا چې دي ایکسپینس دي. مونږ باید په چارټ اف اکاونټ کې یو ایکسپینس اکاونټ جوړ کړو چې ټایپ یې باید ادر ایکسپینس اوسي. چې شی اوسي ادر ایکسپینس اوسي. او نوم باید چې شی ورته ورکو ایکسپینسز فرام انډر پیمنټ سیل ټاکس. هغه مصارفات چې د انډر پیمنټ سیل ټاکس څخه مونږ باندې چارج شوي دي، یعنی مونږ چې کم مالیات د مشتري څخه اخیستي دي او د هغه له بابته په مونږ باندې مصارفات راغلي دي، نو ځکه ورته مونږ وایو چې ایکسپینسز فرام انډر پیمنټ سیلز ټاکس. نو اوس راځم په دې تاسو ته عملي کار کوم. څه چل کوم؟ اول زما په چارټ اف اکاونټ کې دوی دپاره یو انکم یو بل ایکسپینس اکاونټ جوړوم. نو راغلم چېرته لیست ته چارټ اف اکاونټ ته راغلم. انکم چې دی زمونږ تقریبا رسیدلی دي تر کم ځای پورې؟ تر 9,900 پورې. زه څه چل کوم؟ 9,950 یو بل انکم اکاونټ جوړوم. کنټرول ان مې کلیک کو، راغلم دلته انکم به نه اخلئ، ادر اکاونټ ټایپ ته به راشئ، ادر انکم به اخلئ. کنټینیو باندې مې کلیک وکړو، نمبر ورته ورکوم 9,950. نوم څه ورته ورکوې؟ لیکم چې انکم فرام اوور پیمنټ سیلز. صحیح شوه؟ چون دغه ټاکس مکمل نه لیکل کېږي، هم دا ټي کیپټل لیکم ورته. دغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. دا خو جوړ شو. په همدې شکل راځم یو ایکسپینس اکاونټ جوړوم. ګورئ ایکسپینس اکاونټونه چې دي زموږ ستاسو کوم ځای پورې رسېدلي دي؟ تقریبا 9,800 پورې. 9,900 یو بل ایکسپینس اکاونټ جوړوم. کنټرول ان مې کلیک کو، راځم دلته بیا ادر اکاونټ ټایپ ته راځم، دلته څه انتخابوم؟ ادر ایکسپینس انتخابوم. کنټینیو باندې مې کلیک وکړو، لیکم 9,900 او نوم ورته ورکوم چې expenses from under payment sales یا sales tax لیکم ځکه مکمل نه ځایږي. او دغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. ته وایي دغه اکاونټ نمبر چې دی تیار مخکې د مخکې نه استعمال شوی یوز شوی. زه څه چل کوم؟ 950 ته لیکم، 950 لیکم او بیا سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. مشکل حل شو. اوس څه چل کوم؟ دغه مالیات چې ما ورکړي دي دا غواړم څه کمه؟ کم یا زیات کم. نو داسې فکر وکړئ چې دولت تاسو ته یو لیټر درولېږه یا تاسو ته زنګ ووهو چې هلکه تاسو چې کوم مالیات مونږ ته راکړي دي هغه 10% 3,000 افغانۍ شوي دي. نو سیل ټاکس چې دی زمونږ د قانون له لحاظه دا 8% دی او تاسو 10% د کسټمر څخه اخیستي او مونږ ته در راکړي دي. نو اوس تاسو ته هغه 2% سیل ټاکس بیرته دی ریټرن کوي. صحیح ده؟ دا تاسو څنګه ریکارډ کوئ؟ نو څه چل کوم؟ راځم چیرته وینډوز مینو ته راغلم، سیلز ټاکس ته راغلم او اډجاست سیلز ټاکس ډیو باندې مې کلیک وکړو. دلته به تاسو هغه ډیټ انتخاب کړئ چې په کوم تاریخ باندې تاسو اډجسټمنټ کوئ. د مثال په طور باندې ما همدا نن تاریخ انتخاب کړو، په دغه تاریخ زه غواړم اډجسټمنټ وکړم. انټري نمبر 1 دی، په دې معنی چې د مخکې مونږه اډجسټمنټ نه دی کړی، سیل ټاکس اډجسټمنټ نه دی کړی. سیل ټاکس وینډو به دلته انتخاب کړئ، ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ کوم وینډو چې مونږ جوړ کړی دی. او دې ځای کې به څه چل کوئ؟ که چیرې تاسو زیات مالیات ورکړي او تاسو ته پیسې ریټرن کېږي، تاسو به هغه انکم اکاونټ انتخاب کړئ چې مونږ جوړ کړی دی. انکم فرام اوور پیمنټ سیل ټاکس، انکم فرام اوور پیمنټ سیل ټاکس به تاسو انتخاب کړئ. او که چیرې تاسو سیل ټاکس کم ورکړی او زیاتوئ سیل ټاکس، بیا به تاسو چلو کوئ
expenses یا expense from under payment sale tax به تاسو ته انتخاب کوي. نو دا خو ما دپاره انکم راځي ځکه چې ما پیسې زیاتې ورکړي 2% پیسې باید زه ترلاسه کړم. نو دلته څه چل کوم زه ما هغه یو اکاونټ چې ما جوړ کړی په نوم د انکم فرام اوور پیمنټ سیل ټاکس دا انتخابوم ورته. د هغه نه وروسته به تاسو څه چلو کوئ دې ځای کې به که چیرې تاسو ته پیسې زیاتې ورکړي ریډیوس به انتخاب کوئ، که چیرې کمې ورکړي زیاتوئ انکریز به انتخاب کوئ. زه ورته ریډیوس انتخابوم ځکه چې پیسې ما 10% ورکړي دي او دا 8% کېدله. په اماونټ کې به تاسو هغه پیسې ولیکئ چې کم تاسو ریډیوس کوئ. صحیح ده. نو زه څه چل کوم دغه د 10,000 افغانۍ نه دی دا ټاکسیبل سلس چې دي د ده 8% معلوموم. راځم کالکولیټر خلاصوم، لیکم چې 10,000 افغانۍ ضرب 8 او تقسیم 100 څو شوې 2,400 او ما پیسې ورکړي 3,000 یعنی 600 افغانۍ باید مونږ ته ریټرن شي. یعنی مونږ تاسو دپاره 600 افغانۍ چې دی انکم دی. دلته به تاسو څه لیکئ 600 افغانۍ به ولیکئ. صحیح شوه 600 افغانۍ. په سیل ټاکس اډجسټمنټ کې کولی شي یو میمو ولیکئ. دلته زه راځم څه چل کوم لیکم سیل ټاکس اډجسټمنټ اوور پیمنټ ریټرن دا مې ورته ولیکم اوور پیمنټ ریټرن او د هغه نه وروسته اوکې کوم او یس انتخابوم. نو تاسو وګورئ د هغه 3,000 افغانۍ څخه بیرته 600 افغانۍ څه شوې منفي شوې کمې شوې. نو اوس دپاره زموږ ستاسو سیل ټاکس څومره شو 2,400 شو. که چیرې زه راشم چېرته ریپورټس ته راشم کمپنی فاینانشل او پینل ته راشم او دلته زه آل انتخاب کوم. تاسو وګورئ 600 افغانۍ مونږه انکم عواید ترلاسه کړي فرام د چی شي په نامه باندې انکم فرام اوور پیمنټ سیل ټاکس. او که چیرې تاسو راشئ چېرته ریپورټس ته کمپنی فاینانشل ته راشئ او بیلنس شیټ ته راشئ او دې ځای کې آل انتخاب کوئ. دغه سیل ټاکس پیبل نه دی، سیل ټاکس پیبل چې زموږ ستاسو یو اکاونټ دی دې باندې ډبل کلیک وکئ. دلته تاسو اوس وګورئ نو ما ته وایي چې د دغه انوایس په اساس باندې تاسو 3,000 افغانۍ څه شوئ 3,000 افغانۍ سیل ټاکس پیبل ستاسو کریډټ شو یعنې تاسو قرضداره شوئ ځکه دا پیبل دی مونږ باندې. کله چې پیمنټ وکړو نو 3,000 افغانۍ مونږ سره بیرته ډیبټ شو په دې معنی چې مونږ پیمنټ وکړو هغه حساب یې 0 شو. اوس دا چې 600 افغانۍ نور د جنرال جنرال د طریق نه دغه سیل ټاکس ډیبټ شو په دې معنی چې اوس د دې له حسابه دولت زموږ څخه 600 افغانۍ څه دی قرضداره دی چې کله پیسې مونږ ته راکړې هغه هم ریسیو کړې د جرنال د طریق نه هغه بیرته ریکارډ کوو دا حساب څه کېږي 0 کېږي. اوس که چیرې خبره د ایکسپنس مونږ وکړو یعنې مطلب دا دی چې مونږه سیل ټاکس 10% ورکړی دا 12% کېدله. دې دپاره به څه چل وکړئ را به شي بیا به وینډوز ته چې راغلی سیل ټاکس ته به راشئ او دلته وګورئ مونږ سره هماغه کمانډ چې مخکې مونږ یوز کړو اډجسټ سیلز ټاکس ډو دې باندې به کلیک وکئ. ډیټ به انتخاب کئ. دا ځل به څه چل وکئ په اډجسټمنټ اکاونټ کې به تاسو ایکسپنس اکاونټ انتخابوئ. ګوره هغه ایکسپنس اکاونټ چې مونږ جوړ کړی په نوم د چی شو ایکسپنسز فرام انډر پیمنټ سیل ټاکس دا به انتخاب کئ. دا ځل به انکریز انتخاب کئ او هغه اماونټ به ورته ولیکئ څومره اماونټ چې تاسو کم ورکړی 2% کم سیل ټاکس ورکړی 3% 10% هغه به ولیکئ اوکې به کلیک کړئ هغه به اډجسټمنټ وشي. نو په دې شکل مونږ تاسو کولی شو په کویک بوکس پروګرام کې د سیل ټاکس مربوطه کمانډونو څخه استفاده وکړو. دا لاندې چې ګورئ دا په نوم د سیل ټاکس کوډ لیست یادېږي. سیل ټاکسیبل او نن ټاکسیبل سیلز چې په دې نامه چې مونږ سره کوم اکاونټونه جوړ شوي دي هغه دلته مونږ ته ښیي او همدا کمانډونه چې اوس مونږ دلته کار وکړو دا کمانډونه دا ټول دې ځای کې مشته دي. دلته راشئ وګورئ سیل ټاکس لایبلیټي سیل ټاکس ریوینیو سمري پی سیل ټاکس ویو سیل ټاکس آیټم اوپن سیل ټاکس کوډ لیست په همدې شکل اډجسټ سیل ټاکس ډو دا هغه کمانډونه چې مخکې مونږ په دې باندې کار وکړو. نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس.